د هیواد ادبي بهیر د 308مې اونیزې غونډې ادبي راپور. هیواد ادبي بهیر یو ځل بیا د پښتو ژبې او ادب پر اسمان د روان ادبي سفر په لمنه کې د ادبي مینې فکري خوځښت او هنر څراغونه روښانه کړل چې د تېرې جمعې په ورځ په سهار د مشر او مسافر شاعر مطیع الله رؤفي د تازه چاپ شوي شعري ټولګې د وینو تڼاکې د مخکتنې په ویاړ یوه پرتمینه شانداره او نه هېرېدونکې ادبي غونډه ترسره کړه. په دې ستره ادبي او فرهنګي ناسته کې د هېواد له بېلابېلو ولایتونو ولسوالیو او سیمو څخه ګڼ شمېر مخکښو استادانو، شاعرانو، لیکوالانو، ادب پوهانو، فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و چې د کتاب مخکتنې غونډې ته یې بېساری ادبي ارزښت ور وبخه او ترڅنګ یې د دغه کتاب ادبي زاویې منځپانګه بېلابېل ټولنیز، فکري او شاعرانه اړخونه او په ارزښتناکو موضوعاتو هم خپل نظرونه او څېړنیز لیدلوري شریک کړل. غونډه د سهار په 9 بجو د هیواد ادبي بهیر د تکړه وایاند عرفان الله حماسي لخوا د ښکلو او هنري خبرو په ترڅ کې پیل شوه. نوموړي د ادب، کتاب او فرهنګي هڅو پر ارزښت خبرې وکړې او د غونډې ګډونوالو ته یې هرکلی ووایه. د ویاندویۍ په چارو کې نبی الله ننګ هم ورسره ملتیا کوله چې د غونډې نظم او ښکلا یې لا پیاوړې کړې وه. وحید الله مخلص د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره غونډې ته ښکلا ور وبخله او د الهي کلام په برکت یې د غونډې ادبي چاپېریال نور هم سپېڅلی کړ. صداقت ځلان د تېرې اونۍ ادبي راپور ولوست. په راپور کې یې د ګلداد احمدزي پر غزل د ترسره شوي کرکتنې مهم ټکي، ادبي بحثونه او د ګډونوالو نظریات رانغاړل شوي وو. د غونډې اصلي برخه د وینو تڼاکې د کتاب مخکتنې له مراسمو سره پیل شوه. د کتاب پټۍ د مشرانو، بهیروالو، مسلونو او ځانګړو میلمنو لخوا پرې شوه او په همدې سره د یاد اثر د مخکتنې رسمي مراسم پیل شول. ورپسې شکر الله قاضي زاده د کتاب د پنځګر مطیع الله رؤفي هر اړخیز ژوند لیک ولوست. دغه ژوند لیک د سردار شاه سنمن لخوا لیکل شوی او د وینو تڼاکې په کتاب کې هم چاپ شوی دی. په ژوند لیک کې د رؤفي صاحب ادبي، فرهنګي او ټولنیزې هڅې په تفصیل سره بیان شوي وي. وروسته عبید الله دغمن د مطیع الله رؤفي هغه لیک ولوست چې نوموړي د مسافرۍ له دیاره رالیږلی و. رؤفي صاحب په خپل پیغام کې د کتاب د چاپ، د مخکتنې د جوړېدلو او د هیواد ادبي بهیر د مینې او همکارۍ له امله له ټولو بهیروالو، شاعرانو او ګډونوالو څخه مننه کړې وه چې خپلې ادبي هیلې او احساسات یې ورسره شریک کړي وو. له دې وروسته د علمي او څېړنیزو مقالو لړۍ پیل شوه. لومړۍ مقاله د مشر شاعر او لیکوال ګلعزیز مومند کاموال لخوا وړاندې شوه. نوموړي د وینو تڼاکې شعري ټولګه له بېلابېلو ادبي زاویو وڅېړله. هغه د شاعر د احساساتو ژورتیا، د ټولنیزو دردونو انځورونه، د مینې او عاطفي رنګونه او د ژوند د ناخوالو انعکاس په تفصیل سره وڅېړه او څرګنده یې کړه چې دغه اثر د یو دردمند او ژمن شاعر د فکري پوهې رڼه هنداره ده. کاموال په کتاب کې ځینو ټایپي تېروتنو ته ګوتڅنډنه وکړه چې له کبله یې د ځینو شعرونو وزن مات شوی دی. ورپسې د هیواد ادبي بهیر رئیس شاه وزیر وزیري خپله مقاله ولوسته. نوموړي د مطیع الله رؤفي پر شاعرۍ کې د حماسي او عرفان رنګونه وڅېړل او ویې ویل چې رؤفي شعر یوازې د خپل احساس اظهار نه دی بلکې د مبارزې، سرخندونو او لوړ انساني فکر څرګندونه هم کوي. د ده په شعرونو کې د عرفاني تفکر او حماسي جذبې بېلابېل اړخونه روښانه دي چې په لوستونکي باندې ځانګړی اغیز کوي. دکتور عبدالهادي قریشي بیا د مطیع الله رؤفي د شاعرۍ ټولنیز او فکري اړخونه تحلیل کړل. نوموړي د شاعر په شعرونو کې د وطن درد، د ټولنې ستونزې، د انسان د ژوند ناخوالې او د بدلون هیله هغه ځانګړنې وبللې چې د شعرونو ارزښت یې لا لوړ کړی دی. ده وویل چې د رؤفي شاعري د ټولنې رسا غږ او د یو دردمن نسل د فکري روزنې زغلنده انعکاس دی. ورپسې بختیار غورځنګ دریځ ته وبلل شو او د دغه شعري اثر په ټولنیز ارزښت وغږېده. هغه د وینو تڼاکې شعري ټولګې د منځپانګې، هنري جوړښت، شعري تخنیکونو او ادبي ارزښت په اړه مفصل بحث وکړ. نوموړي څرګنده کړه چې یاد اثر د هنري ښکلا، ژبني قوت او فکري ژورتیا له پلوه د معاصرې پښتو شاعرۍ په ارزښتناکو اثارو کې د پام وړ ځای لري. ورپسې سردار شاه سنمن خپله پراخه او هر اړخیزه څېړنیزه مقاله ولوسته. نوموړي د مطیع الله رؤفي د شاعرۍ په لمنه کې راټول شوي موضوعات لکه د وطن پالنې ژوندي احساسات، د ولس پالنې پیغام، د پښتونولۍ برم، د غیرت، سرخندونو او ملي جذبو احساس، ادبي ښکلا او هنري ځانګړنې د ادب او ادبي پوهې له زاویې وڅېړل.
هغه څرګنده کړه چې د رؤفي شعر د خپل ولس د درد، عزت، مبارزې او هویت ژوندی انځور دی او شاعر په ډېره ساده ژبه د خپل ولس احساسات او ارمانونه انځور کړي دي. خو په دغه شعرونو کې د ډېرې سادهګۍ له امله هنریت او نورې ادبي مزایاوې له پامه غورځولي چې باید د پنځګر پام ور واوړي او په راتلونکي ادبي سفر او مزل کې یې په شاعرانه پنځونو کې ادبي او هنري خوږلت لا ډېر شي. د غونډې ځانګړي میلمه الحاج محمد شاه کټوازي هم خپلې ارزښتناکې خبرې وکړې. نوموړي د هېواد ادبي بهیر د ادبي او فرهنګي فعالیتونو ستاینه وکړه او ویې ویل چې دغه ډول علمي او ادبي غونډې د ځوان نسل د فکري روزنې، د مطالعې د دود پیاوړتیا او د ادب د ودې لپاره مهم رول لري. هغه ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته هم د علم، مطالعې او دوامداره هڅو سپارښتنې وکړي. د مقالو له پای ته رسېدو وروسته عرفان الله حماسي د مطیع الله روفي د کتاب په څو ښکلو بیتونو مشاعره پیل کړه. مینه څه ده؟ تل وصال ته رسېدل دي. مینه څه ده؟ په ښکلا کې ډوبېدل دي. مینه څه ده؟ طلایي رنګین خوبونه. مینه څه ده؟ په زلفانو زنګېدل دي. مشاعره د راغلو مشرانو، ځوانو شاعرانو، بهیروالو او ادب مینوالو په تودو ادبي احساساتو کې پر مخ ولاړه. شاعرانو خپل شعرونه واورول او د شعر مینوالو یې له ښکلو خیالونو، نوښتګرو تصویرونو او ژورو احساساتو خوند واخیست. د ترنم برخه هم د تل په څېر پیاوړې، اغېزمنه او زړه راښکونکې وه. ترنم ویونکو د شعرونو د هنري وړاندې کولو له لارې د غونډې فضا لا شاعرانه او جذابه کړه او ګډونوال یې د ادب او احساس په نړۍ کې له ځان سره ملګري کړل. ورو ورو دغه پرتمینه او شانداره غونډه د پای شیبو ته نږدې کېده. په همدې ترڅ کې د هېواد ادبي بهیر لخوا مطیع الله روفي ته د هغه د ادبي او فرهنګي خدمتونو په درناوي ځانګړی ستاینلیک چمتو شوی و. دغه ستاینلیک د مشرانو او بهیروالو لخوا د هېواد ادبي بهیر بنسټګر او مسؤل سردار شاه سنمن ته وسپارل شو، څو یې د وینو تڼاکې د شعري ټولګې پنځګر مطیع الله روفي ته ورسوي. همدارنګه سردار شاه سنمن یو شمېر میلمنو شاعرانو او لیکوالو ته د وینو تڼاکې اثر د ډالۍ په توګه ورکړ او اعلان یې وکړ چې د دې سترې ادبي غونډې مقالې، ویناوې، شعرونه او نور ادبي مواد به د مطیع الله روفي په همکارۍ په راتلونکي کې د یو ځانګړي کتاب په بڼه چاپ شي، څو د دغې تاریخي غونډې ادبي ارزښت د تل لپاره د یو اثر په توګه خوندي پاتې شي. وروسته د غونډې د ارزونې لپاره مشر شاعر ګلعزیز مومند کموال راوغوښتل شو. نوموړي د غونډې د تنظیم، د مقالو د علمي کچې او د ګډونوالو د پراخو حضور ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا د هېواد ادبي بهیر له هغو یادګاري او بریالیو غونډو څخه وه چې د اوږدې مودې لپاره به یادونه کیږي. هغه له بهیروالو څخه مننه وکړه او د لا زیاتو بریاو هیله یې ورته څرګنده کړه. همدارنګه ویاندویانو ته یې سپارښتنه وکړه چې د مشاعرې پر مهال باید اوږده شعرونه ونه لوستل شي، څو نورو شاعرانو ته هم د ګډون او شعر لوستلو فرصت برابر شي. په پای کې د غونډې ویان د عرفان الله حماسي له هغه شاعرانو، لیکوالانو او میلمنو څخه بخښنه وغوښته چې د وخت د محدودیت له امله ورته د شعر ویلو او خبرو کولو وار ونه رسید. نوموړي د پای دعا وکړه او په همدې سره د هېواد ادبي بهیر د 308 یونیزې غونډې او د مطیع الله روفي د وینو تڼاکې شعري ټولګې د مخکتنې دغه پرتمینه، شانداره او نه هېرېدونکې ادبي غونډه د مینې، ادب او نیکو هیلو په رنګینه فضا کې پای ته ورسېده. مینه او درنښت، سردار شاه سنمن.